va a sonar. Vamos, presidente, aquí, en inshallah. Alhamdulillah wahda. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلے جلا کیجئے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے. ماشاءاللہ. پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے. من محبت بنیت عبادت پہنچت وقت شرک اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین، بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت ذی قدر ذی وقار جناب مولانا محمد حیات صاحب، ہر دل عزیز شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی باسط اللہ صاحب، لائق صد احترام جناب مولانا سہیب صاحب، مزبان مکرم جناب مولانا عبدالواحد صاحب، ذی قدر ذی وقار جناب مولانا قاری نوید شاہ صاحب، برادر مکرم جناب مولانا فہیم جان نعمانی صاحب، دیگر علماء کرام، طلباء عظام، مشائخ عظام، غیور عزت مند مسلمانان ختم القرآن با مناسبت سرا مونگا تاسو بدغا مسجد کی مدرسہ کی شرکت کری دی. رب کریم دی دا معشومان دا ختمونا دا قرآن پا خبل دربار کے قبول منظور کی. تاسو دی معشومان دستار بندیم کتا، تقسیم انعامات، تقسیم اسنادم کو کتا، کم معشومان چو قرآن ختم کو تاسو دی چہرو تاو گورے، دی مخونو تاو گورے، پا دی مخونو کی دی چمک تاو گورے، پا دی چمک کی دی بریخنا تاو گورے، دی رانا تاو گورے، دی پا چہرو کی دا سرخی، دا دوین سرخی ندا، دا قرآن دا ختم اگا نور پا دی پا چہرو کے پانا. ماشاءاللہ. قرآن سر نسبت راگی، شریعت سر نسبت راگی، اور چھے قرآن سر نسبت پیدا شے اللہ شان اجت کر، اور دا واحد پا کائنات کے مدرسہ دا. خلقوی مدرسی سوکر مائی امتی مسلمتا حافظ مدرسی ورکر، عالم مدرسی ورکر، مجاہد مدرسی ورکر، مبلغ مدرسی ورکر، پیر اور مرشد مدرسی ورکر، مجاہدین امت تا
مدرسے ورکن تبلیغیان امت تا مدرسے ورکن پیران امت تا مدرسے ورکن کدہ یو تذکرتوں دیر ٹیم بتیرشی وقت مختصر دے اگو رئی دے مدرسے انقلاب دے انداز کے راوستر دے مدرسے امت تا اگر خلق ورکن تدے وہ خلق کچھے پسر باندی زینت ہو پسر باندی شرافت ہو پسر باندی تاج ہو مدرسی امت تا دور پٹکی والا ورکن امریکہ پر نرزان کرا مدرسی امت تا سپین پٹکی والا ورکن پر دنیا کی سنت عام شو رواجنا ختم شو مدرسی امت تا زیر پٹکی والا ورکن سبحان اللہ مدرسی امت تا زیر پٹکی ورکن نند آغا زیر پٹکی پارا تمام دا سیاسی لیڈران راجم شول زیر پٹکی والا تگوی زیر پٹکی والا تگوی مون در سرائیو مون در نروسکیو تر آدم بخشش سبحان اللہ دا عظمت دا مدرسی دی دا فضیلت دا مدرسی دی پتاہیات کی انقلاب مدرسی را وصل زکر زوائن سکول تمزا کالج تمزا ہاں یونیورسٹی تمزا لیکن مدرسہ ستارہ بچی دا باطن تربیت کری مدرسہ ستارہ بچی اخلاق جوڑی مدرسہ ستارہ بچی کردار جوڑی مدرسہ ستارہ بچی کریر جوڑی نن کا ذرا علم کا تحصل موجود ہے دیما شمال کا قرآن ختم ہوگا دارا جمع کی دن نور سندی دادا مدرسی برکت سبحان اللہ لیکن دا قرآن درس بھی ندا مدرسہ بھی خلق یہ زمفتہ سبشان خلق عرض ہے کہ مدرسہ نہیں دا مجلسوں نہیں دا موسرہ جمع کرو مدرسی مدرسی زکا اصل تربیت تھی اور مدرسہ موتا کا تعلیمات راکی اخلاق راکی معاشرات راکی زمان ظاہر ستا ظاہر دا بارنی سلطنتی زمان نبی کائنات تخلق تا تعلیمات رہن اور اصل تعلیمات تھی اگر تعلیمات اپناو کو صحابہ تعلیمات اپناو کو تب تابعین تعلیمات اپناو کو اور آخر کی یہ دور آگے دا ہندوستان پسر زمین باندھی سلطان المحققین والمدققین قاسم العلوم والخیرات منبع قیوس برکات صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتری رحمہ اللہ رحمت واسعہ تتے بن بنم باندھی یوم نظریتا وجود ورکر تتے بن بنم باندھی یوم مشنتا وجود ورکر آغتے بن امت مسلمہ کی مجاہدین پیدا کر آغتے بن امت مسلمہ کی مدرسین پیدا کر آغتے بن امت مسلمہ کی پیان پیدا کر آغا مدرسی کو امت مسلمہ کی تبلیغیان پیدا کر سبحان اللہ پختانه مطل کی ولی سا اپلاتون خونی نن بدر تپاتا لگی جنا جملہ خلق ولی دی اپلاتون علم نباتات کی ماہر ہو جڑی بوٹیا کی ماہر ہو حکیم ہو ولی نے پانے راشو ولی علاج دپارا خوب غلبہ پیرالا خوب پی غالب شد اگر بوٹ کی ولی سرخوا کی دو شد لڑکتے دلار منز کراغ بیام خود دے دا دنیا کے سخلق دا سشنا زب اشارات در کم تاس وپوش ہوئے سخلق کنا پندر نو بسترو خوب نورسی انجکشن ہوئی بیام خوب نورسی ڈبل تولے ہوئی بیام خوب نورسی او سخلق پا ناستا ناستو دی پا بیان کم ادی پا تعلیم کم ادی پا بیان کم ادی اوڑا کھو کلامی سیف سکے ہوئی سکینہ بھی ناتی پا بیان کم ادی پا تعلیم کم ادی جماعت کم ادی تیم ادیانو پاولورا خلقر پا سنگل بیٹ ڈبل بیٹ خوب نورسی دامولا پا پورا پا پوزین ادی اپلاتونم دا گروپ نا یوکو ادشو لوکتے اللہ رے پمانس کی ادھلی بادشاہ وقت آگے پیچھے داغنا پوچ را روان دے نقدر درمیان کے بادشاہ دے قافلہ را روان دا اللہ رے پمانس کے اپلاتون ادھلی قافلہ رکاو شو ٹریپک جام شو دا بادشاہانو طبیعت حساسی بادشاہ کا چلا ٹریپک ولی جام شو چراغ بھی کتو دلارے پا درمیان کے پمانس کے پا وسط کے سوک ادھر پروتی بادشاہ دیر غصشت راگی دلے لکا ورکا تتوی پاسا دلائے پمانس کے ادھری
لتی نه خو دې پته ولګېده چې خري او تاسو ته پته ده لتې د چا کار دی توجه باچا نورم غوسه شو پاک ته وګوره پولیس ته وګوره ګنګین ته وګوره باډیګارډ ته وګوره دا ماته خر دی وزیر خبر شو وزیر بادشاه سره ملګري وزیر را مخکې شته وزیران ډېر هوښیار دي دا ټول پروګرام وزیر چلی په بادشاهت دي دا وزیران ډېر هوښیار دي خو پخواني اوسني خو په ختم نبوت هم نه پوهېږي زه دلته یو ماشوم ته وایم ما په خپل ځای به ودرېږي د پیغمبر یاران هم څلور دي اسماني کتابونه هم څلور دي پاکستان کې څو موسمونه دي څو دي بس ودرېږه دلته راشه دې ته ورشه یارېږه مه پاکستان کې څو موسمونه دي تیز ووایه څو موسمونه دي کښېنه پاکستان کې موسمونه څلور دي او دلته یو صاحب راپاسېد چې دې ایجوکیشن کوم ځای حاصل کړي او پاکستان کې 12 موسمونه دي دا ستا نارش دی وزیران ډېر هوښیار دي ہمارے پخوانی سمجھنے والے سمجھتے وزیر چې راغلی دی باچا سره به دا سکے دا خو د مملکت هیرو دی د ملک هیرو دی دا خو افلاطون دی لکه د پاکستان هیرو ډاکټر عبدالقدیر ډاکټر دا د پاکستان هیرو دی ډاکټر علامه اقبال د پاکستان هیرو دی بهرحال بادشاه بیا هم نه سړېده ده ته وایي زه بادشاه یم ما ته دې خر دی افلاطون ورته وایي تا کې د بادشاهانو څه دي دا سکول کې راواړه لکان چې یو بل سره جنګ کوي جګړه کوي نو د یو بل ته وایي زه نر یم نو دا بل ورته وایي تا کې د نرانو څه دي مونږ به د تحقیق سره کوو ټیک ده تاسو په رمضان کې چې روژه ماته کې د روژه ماتې د خوراک ټایم ورکوئ که نه دا سیسټم یې دې دپاره چې کله کله به د سربراسي کېږي بهرحال دیو دې تا کې د بادشاهانو څه دي بادشاه ورته وایي شاهي لباس شاهي تاج شاهي دورانه فوج پولیس ګنډین باډیګارډ دا ټول څه نه ګوري دا زما د بادشاهي علامت دی څه شی دی علامت افلاطون ورته وایي ته چې محل ته لاړ شي نه فوج به د سردن نه محل ته ځي بادشاه ورته چې نه فوج به خپلو بارکونو ته ځي افلاطون ورته ته چې خپلې کمرې ته په محل کې خپلې کوټې ته دننه کېږي نه په اس به دننه کېږي دا اس به هم در سره دننه ځي بادشاه وایي نه اس به بار پاتې شي افلاطون ورته بیا چې ته کله کېږي استراحت او سملي نه تاج به دې په سر شاهي لباس به دې اچولي بادشاه ورته تاج به هم لرکم شاهي لباس به هم لرکم بیا به سملم افلاطون ورته وایي چې پوچ دې هم لرکه اس دې هم لرکه تاج دې هم لرکه شاهي لباس دې هم لرکه او ایغ میختي ده په کټ کې پرېوتې خو خر پاتې شوې فوج خارجي څیز دی لباس خارجي څیز دی تاج خارجي څیز دی او دا منصب خارجي څیز دی پوښتنه واوره خاني خارجي څیز دی ملکي خارجي څیز دی عہده خارجي څیز دی صدارت خارجي څیز دی وزارت خارجي څیز دی دا ټول ظاهر وګوره دا خارجي څیز دی دا خو خارجي دی ته ماته خپل تعریف په خارجي څیزونو سره کې دا هر څه چې نر کې نو څه پاتې شي تا الله تعالی کړو دا کار د خرو دی ته خاري ستا کریر ستا کرکټر ستا کردار د خرو دی دې ماشومانو قرآن ختم کړ ډاکټر چې مړ شي او قبر ته ځي ډاکټري به پاکستان کې پاتې کېږي انجینر نه به انجینرینګ په پاکستان کې پاتې کېږي صدر نه به صدارت په دنیا کې پاتې کېږي وزیر نه به وزارت په دنیا کې پاتې کېږي خان نه به خاني په دنیا کې پاتې کېږي ملک نه به ملکي په دنیا کې پاتې کېږي قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي سبحان الله سبحان الله سبحان الله که ته یې منې او که نه منې دا مولانا صاحب دلته مولانا دی دا قاري صاحب دلته هم قاري صاحب دی دا حافظ صاحب دلته هم حافظ صاحب دی دا مفتي صاحب دلته هم مفتي صاحب دی دا پیر صاحب دلته هم پیر صاحب دی دا مجاهد دلته هم مجاهد دی دا تبلیغ والا امیر صاحب دلته هم امیر صاحب دی واوره قاري صاحب په دنیا کې هم قاري صاحب دی په قبر کې هم قاري صاحب دی قبر پرتو کې هم قاري صاحب دی د قیامت په ورځ هم قاري صاحب دی په جنت کې هم قاري صاحب دی سبحان الله دا د قرآن نسبت لرې کېږي نه
او دا خو دنیا کې ستا تجربه وشوه ایم پی څو کاله ایم پی ماته پته نشته 15 کاله بس داسې هغه تا ته دا څه چې بس دلته د نړۍ څخه دوره شو بیا هغه ایم پی ته چې چا ورته لار جوړوله استقبال کېده بیا به څوک اوږایان ناچي بیا به دغه پلانکي روان دي بیا د ایم پی نه وي بیا څه موده سابقه وسایلي نیا اور سابقہ اور دس عہدہ موصل آج کا وزیر اعظم کل کا اسیر اعظم تاسو کو وزیران نے بجیلوں کے پراتی سمرا ملکہ تجربہ کو شو کو نشوا دا قرآن دی پوری دنیا خانان تو ہوا ہے ملکانہ تو ہوا ہے نوابان تو ہوا ہے دا پوری دنیا سکاران تو ہوا ہے سیدان تو ہوا ہے اور پوری کائنات کی دا پوری نعمت قرآن سبحان اللہ قرآن مقابلہ یوم نعمت کسی کربلی خان سے دے قاری سے تسبت مگورا دے حافظ سے تسبت مگورا دے مولانا سے تسبت مگورا ستاکتور خانی ناجمہ کا یو ادنا قاری سے حافظ سے تخبو غور ترسی سبحان اللہ کہا معشومان چیدے مدرسی کا قرآن نرازی زمان نبیو فرمائی من سنکا طریقا سوک حضور علم لبارا تنواری قائدہ تحصیل القرآن قاری عمرانی حق القرآن قائدہ روا غصہ بغدادی قائدہ روا غصہ اظہار القرآن قائدہ روا غصہ قرآن یہ روا غصہ سرس سہر لگو ستاقی بکری سنو میاں کلی میاں کلی پدیلار رسول کی جدیر رواشی دی مسجد اور مدرسی ترازی نوور راجی سے زمان نبیو فرمائن ستا دا بچی چی پدا گنار روانی دا دا میاں کلی دا میاں قنا لار ندا دا دا شبتدر لار ندا دا دا چارسدی لار ندا زمان نبیو فرمائن ستا بچی چی دا قرآن زدکڑی دا پارا مدرسی تروانشی دا دا جنت پلار باندے روانی سبحان اللہ دا بچی دا جنت پلار باندے روانی او دا قرآن دا قائدے چی ناس کے واقع سو جماعت ترازی وزاری وقصوب پڑی فرشتے وزاری وقتا معصوم عن الخطا معصوم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون سان جدا موضوع فرشتے وقتا وزاری پڑی صدر سیب جنازی فرشتے وقتا پڑی وقتا نا دمیا کلا خانان جنازی پڑی وقتا خیرن خانان پڑی وقتا دا سردان دا نوابان خبری او دا علماء توجیحات کری مفتی اعظم پاکستان مفتقی سے اللہ دے ابھی تمسیحات نصیب کی آمین اللہ دے شیخ ادریس صاحب تمسیحات نصیب آمین اللہ زمطول علماء و شیخ لری دین نسو کے لی استقبال کے لی لدی بڑو علماء شمان استقبال پرشتی کی سالمہ کسی ہم تینے و تین نمانی پرشتی ہے منی سبحان اللہ قدر نہ پوئی گی لدی معشمان و قدر بانی پرشتی پوئی گی اولاد بچوں تا قرآن خلیبہ آخری بات امام راغب اصفہانی المفردات کی لکلی دی سکی امام راغب ذکر کی علب نمال یا پوری جدا خروط دی قاب کی تحقیق کری دی وی قاب کی اشارہ قتل اولاد تا دطور قتل اولاد پا دو قسم دی یو دا اولاد قتل پا زمان جاہلیت کے خلق وقبولی لوریان زین در درگور کمولی اگر مقبرن مشتاجی سے تحجمری لناری اللہ دی بار بار طول بوزی آمین اگر دا کوبری سر خواہ کی جتا حرم شریف تمخ کی دا گڑیا ٹاور سر اترے گی نستاخی طرف تا آدم مقبرہ دا اگر معشومانی وڑی معشومانی پکی جواندے خدے کرے گی رسول انتہا اللہ اکبر وڑی معشومانی سیمنا در گوار کرے اس محجم ولی ورچیو بلن روکش پا موبیل بطلی وی کم سے ولانے وی دا معشومان ادیری سر سمارے جاہلیت کی رہے دیوالی معشومی سے گناہ کرے ہوا دیواشمان سے گناہ کرے ہوا قرآن ذکر دی کہ آئی نظام نے کو دیا پکم جرم داتا کر پڑی سب گناہ کرے ہوا تکر میں کتابہ تکوس کی گی یہ قتل اولاد پر جاہلیت کے وہ پختنو ہو رہی امام راغب ہوئی دویم قسم قتل اولاد دا دی کہ وہ خلق کچھ اولاد بچی دا دینی تعلیم میں محروم اکرم دا قرآن نے محروم اکر دا حدیث نے محروم اکر شریعت نے محروم اکر طریقت نے محروم اکر دا دینی ماحول نے محروم اکر حب کیا دا وجی حیث دا دنیا دا وجی دا دنیا محبت دا وجی دا دنیا دا حیث دا وجی دا دنیا دا لالچ دا وجی کہ کم خلق اولاد بچی دا قرآن دا محروم اکر امام راغب ہوئی دام پا قتل اولاد کی داخل کی دا بچو
زروبه کې بیان وتا زروبه کې د حضرت مفتي فرید رحمت الله علیه خانقاه صرافات کې د علم محور او مرکز د دومره بلا علماء په مبارک کې حیران شو د دیوبند لوی فاضل لوی علماء صدر سیف قبر الدوی لوی علماء شیخ صدیق صاحب مولانا صدیق احمد رحمه الله فاضل دارالعلوم دیوبند او زروبه ته ثوابه ته د صدیق احمد صاحب رحمه الله فاضل دارالعلوم دیوبند د لپاره په دغه ثوابه کې زروبه ته حافظ الحدیث انور شاه کشمیری راغلی ماشاء الله شیخ العرب والعجم حسین احمد مدني راغلی ولر چې خپل زو کې ما بیا خپل طبیعت ښکاره کړ ما یې زه جواب غواړم تاسو جواب نه راکوئ چپ ناست دي چې تاسو کوم جواب راکړه تاسو ګورئ بادام پېژنئ یو بادام دی په 150 روپۍ کېږي هغې ته مټاک بادام وایي 150 چې په دې سړک باندې کېږي کاڼي به راوبغې نو وتښتي مټاک بادام په کار نه راځي چې دا خولې بند دي دا مټاک بادام یې خولې بندوي مه مټاک بادام کاسې راکوي نه اور پسته ته وګورئ خولې کولوي دا پسته خوله کولوي په 2000 په 3000 باندې بهترین اعلی قسم قیمت یې ولې زیات دی خولې کولو ده خولې کولو ده مټاک بادام ځان نه مه جوړوئ بهرحال اولاد بچي به مدرسو له ورکوو ان شاء الله ان شاء الله مدرسې به آبادو تبلیغي مراکز به آبادو خانقاهونه به آبادو اولاد بچي به سکول کالج یونیورسټۍ ته لیږو ما مدرسه یاد نه کړه اوس نور مولیانو ته ضرورت نشته دومره بالا شي دي یو نعماني د سم یو درس دور د هغې نه هر کال سم بلاغ شي را روان وي د شېرګل هم سم بلاغ شي را روان وي د دارالعلوم او په جومات کې چې امام وي یو شل 15 ورته په قطار ولاړ وي که دې مړ شي بیا سامان هم پاتې دومره ډېر مولیان دي خو زه علماو ته مې خبره ضروري ده زه ټول علما نه غواړم مفتیان نه غواړم حافظان نه غواړم قاریان نه غواړم ما د ایماندار سړي ته دې ولا ډاکټر پکار دي که نه دی پکار د پولیس په محکمه کې ته خبرې په پوج کې په غټو غټو پښتو باندې قاضیانو بړتي شروع شوې ته دومره ایجوکیشن ماحول ولې نه ښکاري چې په موږ دیوبند والا کې په موږ سنیانو مسلمانانو کې کارنل پکار دی که نه دی پکار زه د کالج لار منم کالج ته لاړ شه یونیورسټۍ ته لاړ شه خپل ایکسپیرینس ښکاره کړه چې څنګه موږ په هر ماحول کې او ما مخکې خبره وکړه ختم نبوت لپاره موږ اجلاس وکړو تاسو د مشال د واقع نه خو خبر یې کړه جی مشال د کالج په ماحول کې د یونیورسټۍ په ماحول کې او قاضیانې و د هغه ټول خرافاتو باندې کتاب لیکلی شوی دی اراچوه شوي دي او خبرې لومبې چې بچار ګزار کړو هغه نوجوان د پي ټي آی هغه پي ټي آی لومبې چې چا ګزار پې کړی هغه نوجوان د پي ټي آی هغه د اے ایم پي والا هغه د مسلم لیگ نوجوانان اوس هم قید دي ما یې دې خلکو ته پته ده چې وټ بل نه ورکوي خو دا ورته پته ده چې ځان به په ختم نبوت باندې قربان رسول او ستاسو علماو خدمت کې یو درخواست دی دلته چې څومره سکولونه کالجونه یونیورسټۍ دي په سکول کالج یونیورسټۍ کې د ختم نبوت تنظیمونه غواړم برابر کې انشاءالله ټول کې پلیټفارم بېشک عالمي مجلسي تحقق ختم نبوت نظري ملګري په مختلفو سکولونو کالجونو یونیورسټیو کې باقاعده یونټ سازي وکړي ګوره د اے ایم پي والا یونټ شته د مسلم لیگ والا یونټ شته د پي 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 د پي ټي آی والا یونټ شته د جماعت اسلامي والا یونټ شته نور زموږ د جمعیت علماء جمعیت طلبه یونټ شته که نشته شته خو زه د دې هر څه نه باوجود چې د دې هر یو جماعت نه اے ایم پي والا پي 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 والا مسلم لیگ والا پي ټي آی والا دا ټول ختم نبوت مني که نه چې څومره په دې یونیورسټۍ کې په کالج کې ځان له جدا جدا یونټې دي دا هغه هر یو نه یو ممبر راواخله د ختم نبوت تنظیم کې جوړ کړه ځکه د ختم نبوت مسله اجتماعي مسله ده کومه مسله ده کومه مسله ده او زه یو کې د والدینو نه وکړم تاسو د ماشوم ته خبرې ښیئ روټۍ ورته ښیئ نانې کوټو ورته ښیئ خو زه په دې ډېر سخت خفه یم تاسو په وړوکوالي کې خپل بچو ته ختم نبوت مه ښیئ ته چې نورې خبرې ورته ښیئ ختم نبوت ورته ولې نه ښیئ اورېدل پکار دي که نه دي پکار او تبلیغ والو ته سلام کوم او په دې سلام کوم چې دا واحد تبلیغي جماعت دی چې دوی یو کس یې روزي له وصول کړي نو امیر صاحب ورته وایي وایي زموږ پیغمبر آخري نبي دی ختم نبوت په دوپهر او سلطې سره
کاری نبود اللہ دا امت پسی منہ گولی زکسی وزرم ندو چلو سلو میاشت رمزو زیر چی امیر سے بھی امامو تداوی چی پیغمبر آخری نبی دی او یو سیروزی والا دا خبر پیتی کی چی آخری نبی دی لینا مقادیانی جوڑ شی نجی جوڑ بشی یہ وجہ جماعتون تنظیمون اختر میں اس کے ربک ساتو او دا ختم نبوت تحریکونا تیس کو دنیا لگیا دا سوک مدرسو بمبار دی سوک علماء کئی دا دیر حساس وقت دی پل بچی مدرسو تولی کو پل ساعت لمحات قیمتی کو پدا خبر بان اکتفا کن زندگی دا سنت مطابق جوڑا کو او رب رضا کو انشاءاللہ او سنت جون کے دی کرونا مرونا نشتا انشاءاللہ پوچھو دا خبری پری دی کرونا اسی کو موبیل کی مرامن دلی دا کہ کیا ترین کے 6 فٹ فاصلہ رکھیے آج دوریا کرو بار بار دوریا کرو ماں پا اٹک کی بیان کر مائدہ اللہ سوینزل پخوانا ہم دا تبلیغ والدانوی جو روٹینا وقت کے لاسونے بین سے مو چوے دا روٹینا پاس لاسونے بین سے کچھ چوے دا خبر وقت کرو تاسو کسی روزہ چاہ لگا ہوئی ٹول لگا تاسو تاسو کسی روزہ کے دا خبر ہوئی دلی دا علماء ناسوین سے پیامی ناسوین سے مجاہدین وی ناسوین سے تبلیغان وی ناسوین سے وینزل بم خطرہ کلا اور چکر دا ملکی اور برطانی ڈاکٹران بھی کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ہاتھوں کو دویا کرو 20 سیکنڈ دویا کرو ہر سڑی لاس وینزل لطم رضور رکھلی امیا کلاکم دا صابون تباہی دا وقت دورا خواہی لطار جدا صابون دی دینگو صابون جدا دی دا سر کا جدا دی کہ روٹے خونا دے دا پر جدا صابون دی اور باتروں کی جدا صابون دی ہر جے دا پر جدا تش صابون دی دی وجہ ما اٹک والا توی تدین اخلاق وینزل لاس وینزل انشاءاللہ ڈاکٹران کو سلام کو لاس وینزل اور ڈاکٹر سے یہ جملہ واخلا مائی پدین لاس نوینزل کہ دا کرونا بچم نیت بمدائی کہ لاس وینزل زمانہ پیغمبر سنت کی مائی سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دویا کرو سبحان اللہ سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دویا کرو کہ سنت نیت میں پتیوں کو اللہ بھائی دا پاکستان دا کرونا بچ کے اللہ بھائی دا جہنم دا کرونا سبحان اللہ اوقات کی مدی کو عثمانی کتابوں ضرور دی مقرر پرشی ضرور دی مسلکوں ضرور دی مذہبوں ضرور دی نہ طریقت سلسلے قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبند ضرور دی جنازیوں اس کی تکبیرنا ضرور دی دا پیغمبر یاران ضرور دی موسمونہ ضرور دی سیب دا پیغمبر رسالے موسمونہ ضرور دی موسم کے حروف چار اولاد ڈاکٹر پیزا جوڑا کہ زمان بابزر خوشحال شی حق یار چار حق یار چار داسینا حق یار چار وعدہ مولانا استی وعدہ حق یار چار اوپر کے حروف چار خزا کے حروف چار اوپر کے حروف چار نیچے کے حروف چار یہاں کے وہاں کے حروف چار موسم بھی چار موسم کے حروف بھی چار حق یار چار صبح کے چار ہے مشرق کے حروف چار مغرب کے حروف چار شمال کے جنوب کے حروف چار حق یار چار اسلامی کتابوں ضرور دی مقرر پرشی ضرور دی مسلکون شاکی مالکی حمل حنفی ضرور دی طریقت سلسلی ضرور دی پاودس کے پرس ضرور دی جنازیموز کی تکبیر ضرور دی فعل پرست کی تبلیغ کی سومی آشتی سلور بات پتہ نہیں سومی آشتی سلور دی سلور دا حق پرست خلقو کہ سمر کارنے بطول سلور دی سبحان اللہ تبلیغ کی سومی آشتی سلور لگول غواړي ما ته لګول غواړي دې کله لګول غواړي سلام نشته دې کله لګول غواړي لګول د مرګ نه پس باندې مخکې مرګ کله راځي اوس به لګي کله دې وجه تبلیغ کې میاشتې ضرور دي آسماني کتابونه ضرور دي ما په تخبیر کې بیان کوم چې دې ترونه یاران سره امامان سره مسلکونه سره تبلیغ کې میاشتې ضرور یو کاکا پاسې ما ته مفتی صاحب دام پکې وایي کنه چې ودونه مسلو ما ته چر مسنا ثلاثه ورباع ودونه سلام هغه ماشومان دې لا یوم نه دي تاسو یې یوم نه دي دومره کور یې راولي کته په کې د आवाज ورستا आवाज تاسو ګوردا په مې باندې سي هغه دومره تریټ کړی چې د خپل کس आवाज وکړي سبي او سر کور جواب راکړه ودونه سلام اړوبیرا ایا مو یاتو مسکو دوا کوم چې کور ته لاړ شو اوس په څه څنګه دا کور کې چې زموږ دې سه په اسیم ملو دا څنګه کې سالو چې په وردا د کاری لوي سي وحید قاری سے پاکستان کے 10 خلق سے سلور یاران میں نشتا ہاں جی
سلور یاران چی نمانی دامشتا سلور حروب والا جهاد چی نمانی قادیانان دنبه درسی خلق ربو چی دا جهاد ممکنه دی تا قادیانان ہوئی صحیح ہوتا قادیانان سلور مسلطون چی نمانی شتا آرامشتا دا تبلیغ سلور میاخشی چی نمانی دامشتا سلور سلسله چی نمانی دامشتا تمام سا پوری پاکستان کی دا سلور ودون منکر پیدا نکر دیر دا کشران نا دا مشران ہم تیار دی کچارت اللہ و رحمی تا دی منکر پیدا نشتا مشران و خدمت کی گزارش جماعت تا چرالی پا امام با حسین کم مشر سپنگری پا امام حسین کرسیری مات یمکانی رازم بلگلیب براقی بخواب خواب رازم ستا چی تا مشر ستا پلاس کی تصویر پسند دی پٹکی تا تبلیغ کی وقت لگوا تا علماء سرکینا اللہ ولی نور عزت سیوا کری آجی تخبول نری موسرین نری تدین نری آقا مشر کی سمر عمر زیادی کی عزتی کمیگی عزتی فار ایگزامپل گوئے چی اذان خوشی نکور که وقت زنانه بی وی بابا ازان خوشی بی دنوزی نا اکور میرا پا مخ کی وچی جماعت دراشی غریب رو شو اسکور که استاجی تا وچی بیان نبی تا مدیان نیرو خیار دی تیم و تا وچی بابا یو کتاب دیگه که دکلی کتاب الفساد آگه که دکلی چه دا جاو مرو دیر شو سپینگیری بودا شو نو بیا که دی کور منز دی منزی کور کی دکر ورد دوازا آگه تا را پا مخ کی کور نروت جماعت نروت بابا وی چوس چرتا لار شو دران شو اجره تدار چه اجره تدار علکان داشت دی علکان ازی بابا نتا سکه زمون دربار دی خراب سکه زمون گزار خرابه را پا مخ کن بابا وی اس چرتا لار شو ما خبر چرتا خانه ناوری میکنه پنڈیانے کی بارا ال دلور وادوا لور کرلا بابا چی لور کرلا نوسی وقت پرتوکونا شچانا بابار آگی انا بابار آگی اگر لور وقت زر یو چرگوٹی اعلان کر شپاتی رفوا تیسے اوشوی خوشحالے اوشوی سار چیش سبا سہر شو لور یہ دلی پٹی دا پولیس کی نا دا سر لوٹ کلو کر او دی بابا تا سر لوٹے واخلا او دا کلی ٹانگی بیان نا وقتا نمی لاوی گا آرام روشنی ہم دارے ٹکرا کسمین گیا مولا وہ خبری پا اللہ سپینگیر سمر گران دی روایت شریف دی پسائروں کی قابلی قبول دی سچ دا سی بیان کم بیا دا روایت و تمیز نکم سکر امت اصلاح کرو او چی درس کم بیا راتواج دا دی روایت سا حکم دا صحیح دی کوئی داغی تعریف درس کرنا او دا خبر ہے کہ مفتی سے براتا بھی فکون اکسا کہ دی شریف سے حجب بیرشو بارحال لکھیں میں موز چیو شاءاللہ پرشتہ رو لیے ہوئی کہ امام اللہ رضا پرموز شوئی قبولی کو پرشتی ہوئی ربا امام ستا رضا پرموز نہ نکلی تنخواہی کم آورد کری اللہ پرشتوں کو ایک مختبیان کی یو کس اللہ رضا پرموز کری کہ لٹول موز قبول کردہ دا جلے پزیلات تھی سبحان اللہ پرشتی ہوئی چی چاسر دا دکان ہمو چاسر دا پٹی ہمو دیکھیں سوکن پدرین شک اللہ پروائی ما پرشتوں کولی کہ بچہ کی سپینگیری ولارو کہ سپینگیری دو جی طول منز قبول کرو سبحان اللہ سمارا سر تسپین کو کرا دے پردہ تسپینگیری کرا دی اللہ تسپینگیری نہ بھایا کی پختنو والے قرآن والے سنانو والے انگوریانو والے کور کے چھ مشران سپینگیری دیر خیال ساتھے ازوان تو ہمیشہ زوان نہیں ہمیشہ بطورگیری نہیں یہ عورت بطم بولاشی خوچکم زوان پزوانے کے در مشران سپینگیر خدمتو کو سبا چھ دازوان بولاشی اللہ با یوزوان پیدا کی ددبم خدمت سبحان اللہ جیسا کرنی ویسا پڑھنی نہ مانے تو کر کے دے لہذا مدرسی وابادو دا مشران عدب بکو کشران شبت دا علماء قدر کیوں با دا علماء قدر بکو اللہ خبر بان اتباکم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے نہ مجھ سے رسالت پہ قربان ہے آخر دعوان